سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو د ورتګ لړۍ تېره شپه رسما پیل شوه. د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي په لومړنۍ الوتنه کې 340 افغان حاجیان لیږدول شوي او ټولو افغان حاجیانو ته د ځای او نورو لازم اسانتیاو په موخه روزل شوي کسان ور د مخه سعودي عربستان ته لیږل شوي دي. له دې سره سم ولسمشر له تلونکو حاجیانو سره په مخکې کتنه کې وویل افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرول د حکومت دیني او ملي دنده ده. ولسمشر غني وایي د سولې پرمختګ په برخه کې یوازینۍ معقوله لار دا ده چې طالبان نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ښاغلي غني تېر مازدیګر د قطر په ناسته کې د افغان لوري له ګډون کوونکي پلاوي سره په کتنه کې زیاته کړه موږ خبرو ته بشپړ چمتووالی لرو او سره له دې چې د قطر د بین الافغاني ناستې ګډه اعلامیه اجباري نه ده خو بیا هم افغان حکومت ورته درناوی لري. د نوموړي په وینا له معمول سره سم په خبرو کې سخت او بحث پاروونکي مسایل مطرح کیږي خو افغان حکومت به تلپاتې سولې او ثبات ته د رسیدو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي په قطر کې جوړه شوې بین الافغاني ناسته د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې پړاو وباله. مارکوس پوتزل تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې یاد پړاو بریالی وباله او زیاته کړه چې د بین الافغاني ناستې بل پړاو به تر دې جامع او له لاسته راوړنو ډک وي. د ویل ده چې بین الافغاني دوه ورځنۍ ناسته 15 ورځې مخکې د قطر په دوحې ښار کې ترسره شوه او ګډونوالو یې په یوې ګډې اعلامیې سره د سپین ږیرو معیوبو او ناروغو بندیانو د بې قید شرطه پر خوشي کولو او همداراز د هیواد په ټولو سیمو کې د ټولګټو بنسټونو د امنیت پر تضمین ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو ټولنې په افغانستان کې پر روغتیا پالانو د بریدونو د زیاتوالي له امله اندېښنه ښودلې او له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د دغه قشر د ځاني خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره دغې ټولنې د بشري مرستو د همغږۍ مرستیال تېره ورځ په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یوازې په تېرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، هلمند او پکتیا ولایتونو کې په بېلابېلو پیښو کې 15 روغتیا پالان وژل شوي دي. د دغې ټولنې د معلوماتو له مخې د بشري مرستو رسونې اویا کارکوونکي په 2019 کال کې وژل، ټپي او یا هم تښتول شوي خو تېر کال دا شمېر 86 مورده و. د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 9 طالبان ووژل شول. په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ په توغلمس سیمه کې ترسره شوي د هرې ډلې 4 نور غړي هم ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو مسؤلین زیاتوي په دې نښتو کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او 450 کیلوګرامه چاودونکي توکي د پروان په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه مواد چې تېره ورځ د چاریکارو ښار په شاوخوا سیمو کې ترلاسه شوي وو تېره شپه له ښاره وتلې سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.